مه ډارېږه. ډار د چې زمونږ د پرمختګ مخه نیسي. اکثره وخت ډار د دې سبب ګرځي چې موږ وړاندې قدم کېنږدو، موږ حرکت ونه کړو، موږ بریالي نشو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زموږ د نن موضوع د ډار په هکله ده، یعنی مه ډارېږه. دا موضوع مو ځکه انتخاب کړه چې زموږ د ملتونو د پرمختګ که څومره هم حساب وکړو، څومره هم وڅېړو، دا یوه نقطه راباسي، هغه دا چې ډار د چې زموږ د پرمختګ مخه نیسي. د ژوند په هر پړاو کې که چیرې ناروغ وي، که چیرې تجار وي، که چیرې محصل وي، که چیرې متعلم وي، که چیرته د یو مسلک زده کړه وي، دا هر څه که تا نه وي کړي او اراده دې کړې وي او بیا دې ترسره کړي نه وي، نو د دې تر شا غټ ریزن هغه ډار ده. اکثره وخت ډار د دې سبب ګرځي چې موږ وړاندې قدم کېنږدو، موږ حرکت ونه کړو، موږ بریالي نشو. تاسو هغه انسانانو ته مه ګورئ، خصوصا هغه میلیونونو انسانانو ته مه ګورئ چې هغه وروسته پاتې دي، بلکې هغه یو څو محدودو انسانانو ته وګورئ چې هغوی په خپل ژوند کې څومره پرمختګ کړی. د هغوی د پرمختګ اصلي عامل که تاسو وګورئ، د هغوی سره کښېنئ، د هغوی سره وغږېږئ، نو هغه له ډېرو سختو حالاتو نه تېر شوی وي. هغه حالات چې ما او تا هغې ته زړه نشو ښه کوی چې ورنږدې شو، هغوی په تېر شوي وي، ځکه هغه له ډار سره مبارزه کړې ده. ډار د خبرو په وخت کې ستا خوله تړي. اکثره به تاسو لیدلی وي چې یو څوک د یو څو کسانو وړاندې ودرېږي د دې لپاره چې یو څه وینا وکړي، نو خوله یې بنده شي، یا په لړزه شي، یا خولې پرې راماتې شي. ولې؟ علت څه دی؟ هماغه ځوان، هماغه کس په عام مجلس کې یا د ملګرو په قد کې کښېني، ډېر ښکلی لګیا وي، ښکلی بحث کوي، په یو موضوع باندې ډېر ښکلی غږېږي. خو که چېرته په همدغه مجلس کې دی ودروي او ورته ووایي چې همدا خبرې اوس ودرېږه وکوه، فقط دا حالت ته تغییر ورکړې، بیا یې نشي کولی. ولې؟ د انسانانو په وړاندې درک او تعبیر دې کې فرق دی. د دې نه ډارېږي له دې که زه غلط شم دوی به څه ووایي، که زه یو خبره اشتباه وکړم دوی به څه ووایي. همدارنګه ډار زموږ او ستاسو د ټولو خوښیو او نیکمرغیو مخه نیسي. اکثره وخت مونږه یو کاروبار شروع کوو، تعلیم شروع کوو، یا په تعلیم کې یو نوي پړاو ته رسیږو، مونږ ویره لرو په دې کاروبار کې زه تاوان ونه کړم، په دې هڅه او په دې اراده کې زه مات نشم. دغه د شاتګ ویره دا ډار رامنځته کوي. دغه ډار تا له پرمختګ نه منع کوي، ته نشې کولی مخ ته لاړ شي. همدغه ډار ده چې ستا راتلونکی، ستا د کامیابۍ لوړ څلی هغه فقط یو تخیل پاتې شي. ګوره، ډار فقط ستا د فکر، ذهن او تخیل زیږنده ده، دا په حقیقت کې نشته. هیڅوک هم له خپله موره ډارن نه دی پیدا شوی، بلکې ډار په موږ کې خلق شوی دی. ټولنې، رواجونو، عادتونو، د خلکو خبرو، د خلکو کړوړو، د خلکو عکس العملونو موږ کې ډار زیږولی، موږ کې ډار پیدا کړی دی. تاسو وګورئ، اکثره هغه والدین چې خپلو بچیانو ته وایي چې هغې خواته مه ځه وبلویږې، مه ځه وبه دې خوري، هغلته تنها مه ځه بلا ده. دې ته ورته ډیری ټکي ګوري. روانشناسان وایي چې موږ د ماشومانو ته د ماشومتوب په طلایي مرحله کې په 7 کلونو کې هغوی ته 14 لکه دفعې د ما یا مه کوه ټکی استعمالوو.
که برعکس دغه امر موږ په اثبات په ثبات یا په مثبتو کارونو وکړو تاسو فکر وکړئ چې د ده په شخصیت کې به څومره تغییر راشي. همدغه مه کوه نشي کولی یا ته د کار نه یې، د هغه الفاظ دي چې دې نه زړورتیا نشاط هر څه له منځه وړي او دا ټولنې ته یو ډارن ځوان رالوی کړي. ګورئ دا ډار د الله هم نه خوښیږي. حدیث شریف کې راغلی دی وایي هغه ځوان، هغه مجاهد ځوان چې په جنگ کې له ټولو مخکې روان وي، یعنی د مخکې تګ زړورتیا غواړي. د سرو مرمیو په منځ کې هغلته له ټولو مخکې تګ دا زړورتیا غواړي، دا د ریا لپاره نه کېږي، دا یو زړه غواړي، یو عجیب فکر غواړي. الله وایي زه له دې سره مینه لرم. حدیث شریف کې دا ټکی راغلی وایي الله ده ته وخاندي، ضحک الله له، الله ده ته وخاندي او د دې خندا مطلب پوهیږئ څه شی ده؟ غفر له ذنوبه كله، الله دې د ټول ګناهونه وبخي. او برعکس دې موضوع ته ځیر شئ، الله په قرآن کریم کې وایي هغه کسان چې له جنګ نه تیښته کوي یعنی ډاریږي که دا له شانه ولګیږي دا نه بخښل کیږي. یعنی دا عمل د ډار او د زړورتیا چې دی دا عادي نه دی، دا داسې نه دی چې دا مربوط فقط د روان شناسۍ دی یا فقط زموږ استاس په بدن کې یو توصیف پروت دی، نه، دا د ایمان سره تړاو لري. د ایمان سره داسې تړاو لري ډیری انسانان دي چې خپل نیک اعمال د ډار له وجې نشي کولی. د هغې مثلا صدقه ده، هغه له دې ویره لري که زه صدقه ورکم، زکات ورکم، زما مال به کم شي. هغه وایي که زه جهاد ته لاړ شم زه به ووژل شم، مړ به شم. هغه وایي که زه په دې لار باندې لاړ شم بندي به شم. همدې ته ورته ډیری ځوانان، ډیری مسلمانان هغوی له دې لارې کېناستل او اصلي عامل د دوی هغه صفت چې د انسانانو په بدن کې دا هغه ډار ده، دا ډار و چې دوی نه پرېښودل. ګورئ کله مو فکر کړی د اوبو په څنګ کې یو ولاړ ځوان چې لامبو یې نه وي زده یا یې زده وي خو یا اوبه ډېرې عمیقې وي یا ډېرې تیزې روانې وي، دا دوه زړی کړي نه کوي، دا دې اوبو ته خیز نه اچوي. د څه شي له وجې؟ د ډار له وجې. همدا علت د وجه ده چې دا ځوان یا دې ته ورته ځوانان په زرګونو بلکې په میلیونونو د ډار له وجې د هغوی لامبو نه وي زده. د ده او د اوبو ترمنځ یعنی فکر وکړئ د دې حوض په سر کې یو 2 متره پورته پل وي او د دې نه دا لاندې خیز اچوي او نیشي اچولی، د ده او د دې اوبو ترمنځ فقط ډار حایل دی، فقط دا ډار دی چې د دې ترمنځ دیوال واقع شوی، که نه څه دي هېڅ هم نه دي. د اوبو ته خیز واچوه، هماغه که څوک په زور ونیسي ورخطی کړي بېرته روغ هلته راوځي. خو دا ډار دی چې د ده د کامیابۍ مخه نیسي، نشي کولی. مه ډارېږئ، په ځان باور پیدا کړئ. ډار ستاسو د کامیابیو مخه نیسي، ډار ستاسو په اقتصاد کې د پرمختګ مخه نیسي، ډار تاسو له سترو پرېکړو شاته کوي. ګورئ پوهان وایي چې دا ډیر احتیاط او ځان ساتنه ډار ته میدان هواروي. اکثر هغه خلک چې ډاریږي د هغوی له خولې دا دوه الفاظ راوځي چې احتیاط کوه او ځان ساته. احتیاط خپل ځای لري، ځان ساتنه خپل ځای لري، خو ډیر احتیاط او ډیره ځان ساتنه دا ډار ته لاره هواروي. او کله چې ډار ته لاره هواره شوه ته ځای پر ځای پاتې کېږي، نه اوږد سفر کولی شي، نه سترې پرېکړې کولی شي، نه لوړ ځخیز راچوی شي او نه د الوت اراده کولی شي، هیڅ هم نشي کولی. همداسې به په کور پاتې وي، همداسې به په ځای پاتې وي. ډار ختم کړئ. باور وکړئ دا ډار دی چې تاسو یې د ژوند له ډېرو نیکمرغیو بې برخې ساتلی یئ.